د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 109 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي. ډیره غوښنه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلات لمخې چې بیا راټول کړي نو د عمومي اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي یا د کلیات فتح شاه یا رشید البیان یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب دغه ډول فرضاً په بیلابیلو څپرکو باندې کار وکړو. بیا دغه ټول نسخې مې راټولې کړلې دا مې هر یوه اړوله بیا هر یو مخ مې لیده چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بیلابیلو برخو کې بیا پیڅېړنه کړې. سنگروال صاحب د شاوخوا 109 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟ چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې بنې چاپ شوي منتها په بیلابیلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم نه به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم دا کتابتون ته لاړم هغه چې په پښتو ټولنه کې د حقوق اکاډمي کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې هغو راته ویلي چې والا ځینې نه لوستل کېږي دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم د ما د انګېرنه داسې دی چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا فرضاً هغه چا چې په بیلابیلو لیکدودونو لیکلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی د دې لپاره چې دوی کوم پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی ښې لیکلي دي. یعنې ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې له لوستلو نه عاجز وم. خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پښتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کومې نه وي چاپ شوي او یا کومې چې چاپ شوي وي ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې په لږ هغه په ښه کتاب کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ ښه را جوړ کړه کاغذ یې مخه و نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري. په دغو لسګونو نسخو کې چې تاسو موندلې دي په دغو کې که د نثر برخې ته راشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو؟ ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه شوه په خپله د اخوند درویزه او دا راته ډېره په زړه پورې وه. فرضاً همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه دا راته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه د قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم نو چې منځپانګه دلته وبخښئ سنگروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی دا خو تاسو هم چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخې هم پخوا چاپ شوي دي آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړي دي په یو شکل چې په دې کې نوي شیان شته یا د بابو جان هم یو څه مې پرتله کړي هلته
په دې اخوند دروازه کې خپل د اخوند دروازه زوی او یا د اخوند دروازه مسیح چې کوم زیاتونه کړی دي دغه زیاتونه شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکارا شي او یا با زلوستلو ته ډیر ورته متوجه شوی نه ما خو یو څه توپیر زه پکې ګورم شاید دا توپیر به ډیر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما پکې هغه لپاره تیری کړی دا مې تیری کړی دي دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نه وی برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سمېلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود وو خو په بشپړه توګه هم نه سمېلای چې ټول یو شی وو ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپل همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي دې کې یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي د نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسانګ له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړي چا لږ مفصله کړي د چا د پاڼو شمیر ډیر دی چا د پاڼو شمیر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر او لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډېرې نه وي دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدې خصوصا په د پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي څرنګه دلته په برټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي بالکل واضح دي همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وي یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجیو خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بیرته رغولې دغه د چینجیو خوړل شوې پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هیڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بیرته په ځای کړي یعنې سړي نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري او زه فکر کوم دا کار د دې لپاره شوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي یې نه ده خوړلې هغه روغه رمټه ده د هغې له مخې کومې هغه د نسخې یا نورې د شمېر له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه د هغې روغې نسخې له مخې دغه نورې پیوند کړي خو په ډېر مهارت او په ډېره اکاډمیکه مسلکي دلته سنګروال صاحب دغه پیوند اشاره ورته شوې ده په نسخو کې چې دغه پیوند کې چا مرسته کړې ده له انګریزانو سره هو ولا دغه پیوند کې په خپل همدغه هر چا چې هر نسخه راټوله کړي دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي یو انګریز نه دي راټولې کړي یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه دغه اشاره کړې ده بلې اکثرو کړي یعنې لږ نه چې یعنې داسې افغانان هم پکې شته نه افغانان بیخي پکې نشته نه ما دې له خاطر وبخښئ د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره اشنا نه وي نو پیوندول بیا سخته کار دی خو ما تاسو وویلې ما ویلې کومه چې دوی روغه پیدا کړې ده هغه روغې نسخې نه دوی استفاده کړې ناروغه نسخه کې د هغې له مخې پیوند کړې ده او ځینې د تاسو خبره بیا هماغسې چې چینجیو خوړلې دي او دوی یا کومه روغه ورته څه شی نه ده پیدا کړې نو هغه مغسې پاتې دی فرضاً زه تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیډن دغه د مخزن ځینې فرضاً تیته او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم دې ستونزې درلودلې دغه ډاکټر لیډن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه درته ویلی سم دی مغزن درته ویلی سم همدغسې نورو کې هم دا کار شوی دی سنګروال صاحب د شعر په برخه کې
مهم څه ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي؟ یا نو هغه نو فرضاً هغه نه دی اوس لکه د رحمان بابا هغه د نسخې او یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرضاً په دغو کې شته ده شعرونه تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په لیکدود کې توپیر لیدل کېږي چې هغه لیکدود چې اوس کدی رحمان بابا دیوان چاپ شوی او کدی خوشحال چاپ شوی دی هغه تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه معیاري کړې ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړي امام مخاغه ده هغه کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه مغه موجوده ده یوازې دغه توپیر باندې زه پوه شوم لیکن فکر نه کوي فکر نه کوي چې کدیغه وخت اصلي لهجه او اصلي څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی یعنی ارزش زیاتوي زه د دغه تاسو د خبرې په پخلای کوم بالکل زویم ولې موږ خپل لهجه ته دا راوړو باید نه مې راوړولې نه پیږم چې دا کار ولې سوی ده ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوم دا به ما ته مهمه وي ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده. سنګروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟ بالکل به نه وي ځکه به نه چې ما هغه کتلاق ته مراجعه وکوله کتلاق څه شی دی کتلاق فهرست دی د ټولو نیولیک دی د هغه د نسخو ما اول هغه ته مراجعه وکوله هغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیقین وکوي چې دغه معلومات لري چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پیدا کولای شي دومره په هغه کې کسانو چې ما ورته کله مراجعه وکوله د ډیر په اسانۍ باندې ما ته هم ګرځي یوازې دونه و چې یو راته ویلې چې یو جمعه مونږ ته وخت راکوه ځکه دا مونږ هغه نه راباسو دا ارشیف نه راباسو یا چیرته چې ما خوندي دي غزه ته او تازین نسخو به دی لاړ نورو پانتونونو نه راټول کړي یعنی دومره مینه خلک دي او دومره اکاډمیک خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سره دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي نو په دغه اساس باندې قطن زه فکر نه کوم چې د یو سلو نه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي نو ځکه وایم چې نه څومره چې ما د کتلاق له مخې ولیدلې ټول هم دغه پښتو قلمي نسخې یا به د کتلاق نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاق نه پرته به وي خو که د کتلاق نه پرته نورې هم وي نو خو په کتلاق کې نه وي. له ښاغلي سنګروال څخه په مننې.